وایي چې دا یو مولا را پیدا شوی دی او دا په سپینه لمن تور داغ دی دغه مولا دې راپاسي ما ته یې مولیا نه وایي چې په ټپه کې یا په ترنم کې ګناه ده. الله اکبر الله اکبر زما د ګل پشان جانان دے نفس ترنم دا جائز دے لتا نظر لتا قربان डी एस एल आर کیمرې تصویر خسته شو د جانان डी एस एल आर کیمرې په دې هجوم کې فوکس شوی تصویر هم کمال دی خو بلر هجوم دے پریشان डी एस एल आर کیمرې. سلامونه نیکی خیلی و احترامات قدرمند استاد ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جنده اشنغر ټي وي. قدرمند راغلم دی داسې شخصیت خواله تخبی ته چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی. مغاز مفتی سره ناست یم او ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده چې د هغوی سره نن پروګرام را اساس شو. مفتی مغاز صاحب ډېره مننه کوم د وخت راکولو یو جهانمنه پروګرام کې ته نیکی خیلی و احترامات وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما له خوا تاسو ته او تاسو ټول ټیم ته پر اتک باندې ډېره مینه او خدای مقدر وکړي چې راغلی خدای خوشاله کړه. ډیره زیاته مننه مفتی صاحب. ستاسو په فن او په ژوند باندې به خبرې کوو چې څنګه دلته راپېښه وکړله دې شاعرۍ ته څنګه رالی. اول خو دا څرګنده کوي چې شعر د کله نه لیکئ؟ زه په وړه دوره کې وم په 400 کې مې سبق وی په کال 2010 کې او دا هغه وخت نه شاعري کوم او د شاعرۍ وایره سره د خپل پلار نه لګېدلي دي لکه چې د عجیم شاعر نو په دغه بنیاد باندې امام شاعري شروع کړې ده. سو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې یاره دلته د ترنم ضرورت دی، دلته د شعر د ویلو ضرورت دی، دلته د ثقافت د شعر د ویلو ضرورت دی، د انقلابي شعر ضرورت دی؟ نو دا خیال هم څنګه ذهن ته راغلی؟ ګوره دا بعضې خبرې داسې وي که نه چې دا په معاشرې باندې د هغې یو خپل اثر وي او دا اثر هغه سړی رانیوي شي چې کوم په دې خبره باندې پوه وي. زما چونکې بنیادي تعلق د پینټینګ سره دی، د آرټ سره او زه داسې ټکه پکه آرټ هم کوم د اسلامک کلیګرافي په دې شیونو کې لږ لږ کار کوم. نو د رنګونو سره چې کوم سړی اشنا کېږي څومره نو دا سړي ته بیا یو نوې نوې لارې ښیي. شاعري هم د هغه رنګونو د ماشومانو ما کې دغه څیز و دا شاعري بیا د هغې په ضمن کې دی خوا راغلی ده ځکه چې هغه ابزرویشن چې کمي که نه ستا هغه مشاهده او ته د بل انسان هغه جراثیم څنګه ځان طرف ته بیا راقبلې لکه اوس ګوره د انسان د دوه انسانانو په خپلو کې کیمستري خامخا وي نو ستا چې ستا د کیمسټري چې کوم جینس په کوم انسان کې کنه ته به خدای هغه سره خامخا ملاوي. دا خبره ده. نو هغه څیز چې دی هغه ماته بیا شاعرۍ په صورت کې راغی. نو بیا چې مشاعرو کې سړی کینی پاسي نو بس هغه مشاهده کې راځي چې په مشاعرو کې څه کېږي نو بس کله کله پکې موږ هم د خپل مټو کتو. دا راته ووایي چې تاسو سیاست جوین کوئ او په شعرونه وایي نو دغه پاټیانو کې ولې وایي داسې چېرته په مشاعره کې یو شعر ولې نه وایي چې مثال کې یو که شعر تاسو وایم نو چېرته د جی یو آی د مولیانو په پاټۍ کې تاسو ما چېرته شعر ونه لیدلو چې تاسو د هغې کې شعرونه ویلي یا غزلې ویلي؟ اصل کې هغه چیزونه په ریکارډ نه دي راغلي. زه مونږ خو چې په مدرسه کې کوم وخت کې سبق ویو نو هغه وخت کې مونږ ټولو په جی یو آی کې او جی یو آی سره د مونږ څه داسې دښمني نشته. ټولو لما دي زمونږ د سر ګلونه دي زمونږ ملګري دي پکې ټولو زمونږ استادان دي پکې ایون او استاد ته به چې سړی هر څونه احترام ولري دا کم دی ځکه د انسان قد که د اسمانه پورې ورسي خو بیا هم د استاد د پیزار د لاندې زه دومره پوهېږم په دې خبره. ما ویلي دي شعرونه هغې کې ما خپل شعرونه په هغه وخت کې ما نه لیکل داسې خاص او بیا چې م کله لیکل نو ټکه پکه مې بیا لیکلي م دي ویلي م دي خو چونکې بیا زما یو سیاسي فکر جوړ شو او هغه ما ته زما د ذهن مطابق او زما د مطالعې مطابق زما د مشاهدې مطابق ما ته چې عوامي نیشنل پارټي ښه ښکاري په دغه بنیاد کې او صرف په دې چې دا د پښتنو په کردار کې د پښتنو په کامیابۍ کې ډېرې لاسته راوړنې کولی شي نو بس ما ته دغه ښه ښکاري نو باید زه ځکه په دغه طرف روان یم. مفتی په تاسو باندې ګوته او تنقید ولې کېږي چې مثال کې په تاسو ګوته اوچتېږي او غټ تنقید د باندې پښتانه کوي او بیا هم هغې کې تاسو سپورټ کوي هم خلک نو نوې سیس چې مارکیټ ته کله راځي نو هغه به د هغې متعلق دوه خبرې که نه یا ښه یا بدي او د کوم سیز متعلق چې دوه رایې راشي چې بهی دا ښه ده که بده ده نو زما په خیال چې هغه سیز باچا دی ځکه چې څوک یې ښه وایي نو ښې هسې نه وایي خو چې څوک یې بد وایي نو هغې هغه بد هم هسې نه وایي. نو دا د هر انسان د مزغو پورې کار دی د کم انسان په مزغو کې چې کم سیز وي دی به هم د هغې نه جواب ورکوي. نو ما که یو سړی جج کوي
نو ما زه د په مزغو د جج کېدو سړی نه یم ما سره به ته کینی ما به اورو د هغې نه بعد به ته بیا د ما د ججمنټ فیصله کوې او باید چې داسې هم شي چې خبره په خبرو باندې طرف ته لاړه شي که نه په جګړو باندې په کمنټونو باندې په رد باندې په رد خو که دغه شو نو زه به د ردونه په دې خلکو وکړم چې بیا به راټولېږي نه خو رد سیز نه دی که نه دا راته څرګنده کوي چې تاسو چې کوم دی د شعر نه مخکې د کوم وخت کې چې شعر لیکو د هغې نه مخکې تاسو په ترنم مشهور وئ که نه وئ یاره ترنم زما لکه غني خان د چاوي وي ستا سار مانده چې نه دی پوره شوی نو هغه ورته چې مې خط ښایسته وی او بل مې اواز ښایسته وی او هغه برارغه راته بل ظالم وي ته دونه خوش قسمت چې ستا ختم ښکلی دی او اواز دې هم ښایسته دی نو دې نه مخکې خو داسې مسله نه وه اول به ته داسې چې به کله کله کېناستو نو په مدرسه کې نو نظمونه مضمونه ملګرو سره وي او داسې به هم چې کله داسې په سور سار کې نو کله کله هم داسې هم یو څه بل څه هم ووایي ټپه هم پکې مونږ کله کله ټپې هم پکې ووایي ټپه څه کوپر شیز خدای نه چې کلي سړی په مدرسه کې نشي ویلی که نه تاسو په هغه ویډیو کې ویلي وو تاسو هغه ویډیو باندې ډېر زیات غټ تنقید شوی چې دغه مولا دې راپاسي ما ته مولیا نه وایي چې په ټپه کې یا په ترنم کې ګناه ده نو ډېر خلکو ته دا مقصد اغستی چې د ټپه یاده کړې په ټپه کې ګناه شته دی او په ترنم کې موږ نه وایو چې ګناه شته ډېر علماو پې ما ویډیوګانې وکتل ډېر علماو چې وایي چې دا یو مولا را پیدا شوی دی او دا په سپینه لمن تور داغ دی او دا دی او دا دی دغه ته په کوم نظر ګورئ ما اوس یو شعر لیکلی و چې زمونږ په سپینه جامه داغ دی دا مغز ګمراه دی هر مولا دا ویل د ځان د احتساب نه بغیر ګوره مسله داسې ده چې دا ما ته روزانه کم سے کم 5-6 کسان په دې باب کې رنګ کوي او علما رنګ کوي په ما خفه کېږي ځکه یې کوي او زه دا خبر څه پیره ترخم نه کوم چې ګنې زه وایم چې نه ما ته بس وکړو هغه د مرګ او ژوند درس د الله پاک لاسو کې دا بېلې خبرې دي انته نه ځو ما ته روزانه بلا خلک رنګ کوي ما ته روزانه بلا خلک راځي ما سره کینی په دې باندې موږ ډیبیټ کوو دلته موږ خبره پې کوو اوسه پورې یو قسم لازم په دې خبره نه مقایل کړی ور دا سیس دیو بل ته نشي بیلولې ته ډېر آسان مثال درکوم تا دا وایي ما ته نن څومره تکلیف دی بیمار یم خو ځه ګوره ته چې لکه د اذان یو ډېر عام طرز دی ټوله دنیا کې خلک هغه شان دي کنه چې ګوره الله اکبر ټیک شو او زین ته ټکی لرکا دا ټکی دی لرکا دا به صرف دا پاتې شي ګوره ټیک شو ټکی دلر شو اوس ته په دې نور ټکی کېدا وا زما د ګل پشان جانان دې اوس ګور ما چې د کم ترنم خبره کړې ما پټکو خبره نه کړې سیبا نفس ترنم دا جایز دی بیا ته پاغي کم سیس دی فیصله به پاغي باندې کیږي ټیک تا کنه د شعر ډیر ښکارا حکم دی خې خدي او بد دی اوس کا بد مفتی معاذ وای او کا سندرغاړي وای او که عام کسي وای بس هغه د موږ نه خبره سم په سواد کې سمي نه نو تاسو خبره ذکر دغلته د ټپی راغلی کنه اوس تا ټپی خبر لراده ګوره شعر وای هو کلام المسجع چې د هغه وزن وي ټیک تا د ټپی خپل وزن شته نو ټپه شعر دی او د شعر ویل جایز دی ټپه جایز ده شعر ماغه شعر ویل جایز دي چې کم کې د خدای پاک ذکر شوی د نبی ذکر شوی هغه شعر نه جایز زما په خیال باندې زه چې کم پوهېږم ما چې کم پوخان نه زده کړه کړې چې شعر هغه ویل دي چې کم د نبی او د خدای ذکر پکې شوی لکه د رحمان بابا شعر به موږ په جمعات کې ویل داسې نه ده بالکل نه داسې جی د شعر د لپاره حکم دی خې خري بد دي ټیک ده اوس که په شعر کې د الله حمد ثنا شوی ده دا ډېر لوی خبره ده کله نبی رسول صفت پکې شوی نبی سم مبارک ډېر لوی خبره ده تا اصل کې غمدار چې ما ته بوله مولوی صاحب کال کړو نو موتی مولوی صاحب تا کم شاعر لسته په پښتو کې یاره لسته یوم نه د رحمان او شعرونه خوخي چې څوک راته وي مې په څوک راته وي باندې کار نه کیږي ته د رحمان او په شعرونه باندې چې په رحمان او بچا پی ایچ ډی کړی دا ته دا غره معلوماتو کو وته به رحمان او په شعر کې رومانویت څومره دی رومانس پکې څومره دی بلا ډېر دی پکې ته به د خوشحال بابا سره سکے ته به د غنی خان سره سکے لکه ته زدا سي بلدا چې دا شعري اصناف شي دا صرف دا شي دي شعر ته بغیر دینه پوره کولای نشي ګوره اوس دا مثال درکوم منګه استاد مولانا ابراهیم فانی صاحب اکوړي مدرسه کې
په دور حدیث کې موږ ته موطا امام محمد خو دا هغه یو شعر و چې نه د زلف په لاس راغله نه رخسار ستا لکه نیم چې څوک په سوري نیم پنور وي اوس دې شعر د څه تاسو ولرئ دا جایز دی که ناجایز دی دا هغه موږ ته د عکس نقیس په مثال کې ویلی صحیح شو موږ په سبق کې یو ځای راغی او بس هغه کې خبره شوه خبره باندې په مثال کې موږ ته دا شعر وي لکه زما په ډي سي ال آر کیمره باندې ما شعرونه مخکې لیکلي چې لتا نظر لتا قربان ډي سي ال آر کیمرې تصویر خسته شو د جانان ډي سي ال آر کیمرې په دې هجوم کې فوکس شوی تصویر هم کمال دی خو بلر هجوم دی پریشان ډي سي ال آر کیمرې اوس دا ګوره دغه فنکشن دی ما راغست دي او ما په تا ته په روزمره ژوند کې خودلی دي ټیک شو چې یو فوکس انسان چې په معاشره کې کنه خلکو ته هغه ښکاري خو شاته هغه من چې دنیا خلک ای بس شاته کار کوي هغه هجوم ټول بلري صحیح شو ډیر شیزونه به ته په مثال کې راوړي ډیر شیزونه به ته داسې راوړي چې لکه هغې کې به تا سره بیا بل سلار نه وي ښه شعر داسې یو کمالي څیز دی چې دا تا ته غلطه خبره بالکل صحیح ثابتوي او ته بیا منې لکه یو شعر دی سپین جبین دی تور کمیس دی ستاري دي سوچ وته کوه ښه سپین جبین دی تور کمیس دی ستاري دي توره شپه ده سپوږمۍ ستوري سره غرمه ده پشپا کې غرمه ده کنه دا اوس نو منې به هم ته دا ګور دا د شعر چې کوم دی دا دغلته په مثال کې دا شعر به زه ورکوم نو پریشان خو د شپې غرمه نه وروره خو په دې شعر کې چې ده کومه خبره کړې دا ګوره پازې باندې بالکل فټ هم ده او ټیک هم ده ټیک ته لکه تا به ګور داسې ویډیوګانې کتلي که نه په دې ټیک ټاک په دې شیونو مینو باندې به کتلي یا به د فلمونو ملمونو کې کتلي چې ته به هغې تا به ورته ژړلي وي الان کې تا ته به دروغ وایي تا ته به دروغ وایي دا جوړ شوی څیز دی خو ګوره هغه سړی دومره نږدې تللی هغه څیز ته چې هغه تا ځان ته راکېج شي ستا مازغه مداري که نه سر 1 روپۍ هغې نه جوړوي شی هماغه یو وي خو خلکو ته بس ښیي بس بدلېږي را بدلېږي قصه ګوره مسله داسې نه ده د خلکو پوهه څومره ده په دې څیز باندې دا ډېر غټ ډیپینډ کوي په دې باندې دا موږ چې دلته په دې کومو څیزونو پسې نښتي یو که نه دا موږ په ډېرو غیر ضروري څیزونو پسې نښتي یو باید موږ په ضروري څیزونو پسې ونښلو موږ صرف په تعلیم کې 1.5 سل کاله وروسته یو دنیا نه 1.5 سل کاله سوچ کوه موږ وروسته یو دنیا چې په کوم طرف روان ده موږ کوم طرف ته روان یو که نه نو لکه ډېرې د افسوس خبرې ده ډېرې خو په کم شي به خلک باز کوي دا ما یو شعر ده چې هلته به خود هم اجلاګانو خرڅول جسمونه هلته به خود هم اجلاګانو خرڅول جسمونه چې په کم خار کې کردار هم ورانو کار هم ورانو نو دا ګوره د موږ د معاشري هغه تصویرونه دي کنه چې دا تر حواله دا خو غمدار د موږ مشاهده نشته موږ ځانو منستر کې راړولې دي کنه و دي ګورو په دې معاشره کې روزانه په بنیاد کنه لکه زه اکثر دا خبر کوم نن ما چې په ویډیو کې کړم مې تاسو راو کما په معاشره کې څومره علما دي په زرګونو کم سے کم 10 लाख علما صرف د موږ د جمعیت علما اسلام سره دي په پاکستان کې 100 کروڑ عوام دي 30 लाख تقسیم 20 کروڑ دیو سړي بسر 15 کسان 15 کسان زما د اندازې مطابق راځي مولیان د یو مولا بسرو 50 کسان دغه بسر رسی سم دي نو یو مرجی ستا خبره بزورم پورا تبلیغیان د دنیا چلی مرکزونه خانقاګانې مدرسې د جنکو مدرسې علماء خپل کار ښه ټیک ټاک روان کړي ښه ټیک ټاک کار کیږي صحیح شو او ډېر ښه کار روان دی لکه زه اپریشیټ کوم به زمونږ کار هم دا دی بل بس کوو خو په ټول بازار کې ته 1 کیلو خالص پی نشي پیدا کولی ته په ټول بازار کې یو دکاندار نشي پیدا دروغ نه وایي اوس دا حیران یم چې زمونږ د دې شي نه د آوټپوټ موږ ته ولې نه میلاوي غم څه دی د دې په شا څه مسلې دي ذمہوار مولا هم نه دی او شاعر هم نه دی او می کسوی زم نه ما نو څوک خو ذمہوار هم شته کنه څوک خدای خو نو بس اخره کې به خود دا و چې بس د خدای طرف ده نو دا دلته خبره اډ کیږي دا چې موږ د خپل عملونو غنده نشو کولای نو مولا به موږ سم کی لکه مثال کې ګوره جی غم هم دغه دی کنه که زه په خپل ځان سم کم کنه ته ځان سم کې دې ځان ګوره معاشره چې ده کنه معاشره په ونو بوټو په بلډینګانو نه جوړیږي معاشره جوړیږي په خلکو ایران ماسک روان دی هغه وجد په چاند کې
زه جوړو پلاټین کومل تکي خدای والے مونږ وو خدای والے دی مونږ لا دا هغه ځای ته تیریږو چې مونږ د ټیک ټاک خدای والے چې وسل تکي لګیا ټیک شو روان دی ولې روان دی بس دا غي خپل حساب سره کار دی ټیک ته بس نو دا خو هر کار به داسې نه کوي چې لکه زموږ خپل عمل دغه دی خدای مونږ ملونه خلک دا به ټیکول نه غواړي تله وسوک بل څوک راځي د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنې تاسو د پاره خو بدل پیغمبر نه راځي دغه سیس دی کنه سم ده ډیره سم ده مفتی صاحب ډیره خوږی خبره او غټوره او درنې خبره وکړل دغه نه راتېریږو د مفتی صاحب شیرونو طرف ته راځو هغوی مفتی مونږ ته او د کتونکو ته څه خواږه غونډه کې شیرونه وړاندې کړه دا څومره د مذهب چې داویدار یم مولانا دا څومره د مذهب چې داویدار یم مولانا هم دومره د مذهب په نوم پدار یم مولانا هم ستا د لاس هر ځای کې په اور کې یم ولاړ هم ستا د لاس ګوره خوار وزار یم مولانا راکړې شوې په الهام کې موسیقي ده نو بیا ولې په الزام کې موسیقي ده راکړې شوې په الهام کې موسیقي ده نو بیا ولې په الزام کې موسیقي ده مازیګر موسیقۍ ته منتظر یم ما ته خوښه په ماښام کې موسیقي ده د دې ښکلې د ښایست چرچه خوره ده د دې ښکلې د ښایست چرچه خوره ده د دې ښکلې په هر ګام کې موسیقي ده او د لبیک لبیک نارې په ما ښه لګي د لبیک لبیک نارې په ما ښه لګي د خدای کور دی په احرام کې موسیقي ده د لبیک لبیک نارې په ما ښه لګي د خدای کور دی په احرام کې موسیقي ده د معاذ د فتواګرو په ولقه کې چې په دې عجز بدنام کې موسیقي ده ته چې په مړی کې کوم سیز له مواز جوړې دا به د وزې نه خامخایي اوس بیا ته وایې که نه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دی یو ردم دی او ما ردم موسیقي اصل له خوند ورکوي دوه شعرونه مخکې چې زما د آخري ملاقات هم دا کیفیتو زما د آخري ملاقات هم دا کیفیتو د کال د آخري منټ چې یار څه کیفیتي وباسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیت وباسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته اوس ته وایه چې دلته به د تار څه کیفیتي دا ستا سره په ناسته کې زمونږ داسې حال دی معاذ مړه ستا په مزار څه کیفیت څو شعرونه دا ستا سره په ناسته کې زمونږ داسې حال دی معاذ مړه ستا په مزار څه کیفیت مستي ملاسو کې لاټیرونه بلوم ټولو کوڅو کې لاټیرونه پکار د شهید په قبر تک سره جانډا پکار د جنازو کې لاټیرونه بیا چا په نن راوړل د غلبیل سینا چا بل کل ادیرو کې لاټیرونه پکار د جامل کې خموي باچا خانی کنو تش په بخلو کې لاټیرونه او معاذ چې د ورځې کړي کنزل هم هغه خلق بیا چغي وخشپو کې لاټیرونه دا مړه شوي چې مې واړه خواهشات دي دا مړه شوي چې مې واړه خواهشات دي زړه به نه خورم چې دغسې حالات دي دا مړه شوي چې مې واړه خواهشات دي زړه به نه خورم چې دغسې حالات دي ستا د لاسو نښې ځکه فریم کومه ما د پاره خدا ټول نوادرات دي ستا د لاسو نښې ځکه فریم کومه ما د پاره خدا ټول نوادرات دي تنهایی کې خاموشي راته هجوم شي تنهایی کې خاموشي راته هجوم شي په هجوم کې د قبرونو احساسات دي تنهایی کې خاموشي راته هجوم شي په هجوم کې د قبرونو احساسات دي ستا د لاس بنګړي نور څه به درته وایم رانه مات دي ستا د لاس بنګړي نور څه به درته وایم رانه مات دي او د معاذ له خو ګیلې هسې یا بس دي د معاذ د خپله ځانه شکایات دي دا مړه شوي چې مې واړه خواهشات دي زړه به نه خورم چې دغسې حالات دي ډېره مننه ډېر ښه قدرمندو مفتی صاحب ناجوړ او بیمار و خو بیا هم زموږ د مخه تېر نه شو ډېره زیاته مننه راکړئ ما اجازت د لوی الله په امان